نن راځو څه وایو ها امروز میخوانیم چی نه امروز میخوانیم لیسو टूल پولیگانال टूल and magic tool صحیح ده کنه magic tool د لیسو टूल باندې دا درې وړه انتخاب کی دا درې وړه استعمالي کی د سلیکشن لپاره چې ته وځي سلیکشن کوي کلیر ده ها اول لیسو टूल کله لیسو टूल واخلم هغه نه پس سلیکشن کوي ګور یو کلیک د کلیک بنه پرې دی هم څه رواني چې کوم ځای پورته بس د غیز کې مطلب کلیک کړئ فور ایگزامپل زه راځم د دې سلیکشن کوم چې دا یا یو بل پکچر را خلاصو دا ګل نه اخلم ها توتی براوالو صحیح ده توتی براوالو او په دې باندې زه یو کلیک کوم صحیح ده چې کله مې کلیک کا یو کلیک د زاب اگر تا نه خو دی خو تللی شي خو چې لاړ بیا لاړ مثلا نشته غلطي ده صحیح ده نګور د صرف یو کلیک او زی بخلاص دي کومه آپشنز دي ورسره یو شی ته یو سلیکشن ورسره زیاتولای شي دا ګوره دونه سلیکشن ورسره ما زیات ک همداس تینه ماینس کولای شي دونه سلیکشن تینه ماینس کړه صحیح ده چې کومه څونه زیات تینه غواړي دا څو کوم ته خراب شوی تینه ماینس کولای شي صحیح ده یا دا زه نه د په کار دا تینه سي ماینس کولای شي صحیح شو کنټرول ډي ډي سلیکټ او غینه پس بل آپشن ما سره چي ده پولیگانل دی باندې صرف کلیکینګ باندې کلیک سره وتا کار کوي فور ایگزامپل مال ته یو کلیک کا نګوري ما کلیک په خیره بیا بل کلیک دلته او بل کلیک دلته دې ست کالج دا سلیکشن سه اوکې صحیح ده خدا پکچر پورې ډیپند کوي هر څه پکچر د ځای کې ته هغه استعمالي دي چې دا استعمالي او کم یو کې هغه بل دریم استعمالي حالا زنگ میزنم مصوبه پای ما جیره چیز کریں صحیح شو فهمیدی را برچی سر کلیک کار میکنه تا کلیک نکنی کار نمیده صحیح است هر جا کلیک کنی اونم سلیکشن جور میشه خلاص یک آپشن دیگه است به نام چی به نام ماجیک टूल است این خودش انتخاب میکنه صحیح است خودش رنگ مشناسه بورډر دو کلر برد مشناسه مثلا ما کلیک کردم دیگه خودش په داوان میدوان میبینه خپل منډه وي ګوره چې یو نیم ځای پاتې کیږي هغه ته دوباره مثلا معنا غلط شو دا کنه غلط شو نو ګوره دلته کې بیک سپیس یو 2 3 سلو 15 بیک سپیس راځه د ورځ په دا ګوره خپل منډه وي کلر د پیدا کوي چې کوم غلطي کې بیک سپیس وها صحیح ده فرض مثال زرا زم دی پکچر ته سره اغلم قضیه تر اول بداز لک زوم ان کما صحیح ده زوم ان کم زینه کې د دې زینه ده کلیک زوم ان او کلیک زوم دا یو دا تینو باسم دا یو کونتر دې کچې ده نه پوهیږم دا چې دی والا وره کې چې ګرځي کنه چې ده صحیح ده نو دلته کې راشه واخلې کوم استعمالای اوس دې پر دا آپشن خره صرف کلیک کو دا خپل پیج نه غران دوه کلرونو بارډر پیج نه غي باندې سي روان دي صحیح ده سي روان ده کل چې دې ټیکست سپیس او پلیس نشي ان هند جوړي او بس د سلیکشن کوا نو د شرا او دا سلیکشن په ټول مکمل فور ایگزامپل دا غلط شو کنه نو بیک سپیس دا باندې ولې کلیک شو دا زم دې کې لګ ماوس کې لګ مسله ده اگر انا کلیک شو چې کلیک شو خیر ده دې مطلب دا نه چې تا غلطي وشوله دا ګور دونه سلیکشن شو غو غلط شو صحیح ده کنه کیږي دا واپس کور کیږي د براش دا پر زوم ان کې را بشي ته بیا دا واخلي او ورته اډ سلیکشن دې نه بیا ور سره اډینګ وکړه غلطی صرف بیک سپیس ډبل کلیک کا هډ شو کنه سره دا ګور دلته لګ غلطیان نور مشته او غلطیان دادي چې ګور دې ځکه دا ګور دا ځای ور سره راغله مکمل دې ځکه بیا دا واخله ورته سبټریکټ سلیکشن ماینس کته صحیح شو دا ځای ور سره اډ کا واپس دا والا ها صحیح شو سپیس سره راشه لاندې دا ځکه وګورئ دلته څه غلطي ده دا غلطي مو ته ماینس کا یا اډ د اډ نو ورته سره راشه دا ور سره ټول اډ کا صحیح شو کنټرول زائد غلطي وشو صحیح ده
اوس راشه دا وګوره اوس ولته د دې شکل زه بدلوم دا یو دی پکې چینج یې راشه دلته کلر بیلنس دا یو د کشنه یې کنه ضرور خو نه دی نونه کنټرول डी وش ختم یو پکښنا مرغاوي ولا صحیح ده هم د دې سلیکشن کې بیا راشه دې تم سلیکشن وسوکا زه دې مو ورته د دې شکل بدلی صحیح ده رنگ دې بدل دا مې نه نو بیا ته دا واخله صرف یو کلیک سلیکشن نه کنه نه نمیشه تاکه انتخاب نکنی کلر از چینج نمیشه پوه شوی فهمیده إذا ما أنت الانتخاب كلام سايكل سبيشن باز غلطي شو تلاقي شو بني إيه ماوس خراب سبيشن ما غلطي نمشى ماوس خراب بس خاطر نمشى صحيح شو هوس إنجي بين كلر بالانس أزيلا ما ميخان كي مرغاوي دي أقسم ما شاء الله جزار ما شاء الله كي صحيح شقلق سستي كنترولي صحیح شو نګوره سٹارټ کې څنګه و فال ریورټ دس دی کنټرول ہے واپس تا ډیزاین چینج کیږي لګیا صحیح شو دې د شی وای دې ته وای سلیکشن ټولز صحیح ده به دې کې نور خبرې مشته مثلا زه راځم دا په ما چې تاسو کا مثلا دې سره یو بل پکچر ده سکار کومه میکسکوم اور سره مثلا کومه پکچر میکسکوم مثلا دا توتی نه نه شکل است صفحه دو باید می‌خواید صفحه سایز امروز نبودیم بخیر افتاده امروز شیشته بودم امروز ما از پانتون وقت آمدم امتحان داشتیم نه تا وقت بود سبا بیادم صحیح ده بلکې یو افیکټ زسته معلومه افیکټ چیشته وای افیکټ مثلا زوای ما چې دا پکچر چې کنه دا توتی والا پکچر دې سره زه یو کار کوم چې دا یو قسم خلکو ته ښکارا شي چې دا پکچر چې شلیدل دی کنه دا ګوره اول به دې سایز کوم څه شیفټ سره سلیکټ صحیح دی کنه کله دا پکچر سره باندې کې شکای بیا دا ورته واخلا د سره راشه صحیح ده دا ورسره اډ کړئ یا معلومه ته دا ورته نه خبرې ته مشترک صحیح شو دا ورته جدا شو کنه صحیح ده او کنټرول डी دا ګوره تیلان د زغوړم چې راشي تیلان د زغوړم چې سپین کلر راشي نو سپین کلر څنګه راوړی دی لاندې اول دې ته یو سپین کلر واچو دې کې سپین کلر واچو دا صحیح ده کلیک کول دا سلیکشن سپین کلر راغی دې کې ما سپین کلر الټ بیک سپیس باندې واچو څنګه مې واچو اول مې سلیکشن او کنټرول کلیک سره مې سلیکشن کنټرول ماس باندې مې یو کلیک کړه ګوره انتخاب شو دا شاوخوا چې انتخاب نه کې بیان راځي بیا مې ورته الټ بیک سپیس واه اوس ګوره دا واخله ته واچو راغی کنه کنټرول डी صحیح شو او اوس دا ګور لاندې سپین ښکاری مخکې نه ښکارا کېږي چې دا شکل لوي نه غوښنه مخکې خو چې کله ما ته سپین نه وړه او اوس راځم دا یو ځکه کوم ته لیر فلټر ایمیج او اوس د دې نه دا پرون دی ویل راشه صحیح ده لږ زوم ان کړه څنګه زوم ان کړه نږدې بس دې ځنه والا او کمره دا پکچر دونه راک دا تینا زیرو کا او کنټرول डी صحیح ده نو د ځای مې سلیکشن وسو کوم دا د ځای مې موو کار نو زګور د ښکارش کې لګانا هغه نه ښکاری صحیح ده دا نو زه د ډیلیټوم دا لیئرز زګور دا کوم دا لیئر ما ډیلیټ کړی نه غواړم صحیح ده اوس په دې باندې کاسټیک جوړوم کاسټیک جوړوم کنه نزول تراشه ورته صحیح ده کنټرول डी د سوکا
دون ایریا ورته سلیکټ کړی دا او د ځای کش کړی دی بوزي صحیح ده کوسټي بس لګ دون واخلم او لګ وی خو کش کړی سي انټرنیټ صحیح ده اوس دا ویراس د دې کې خو د لک ساينس زوړم د دې شي تاسو ته پته ولې چې دا داش کوسټي کړی دی د دې کې خو دا کنه او د څه چل وکړه دا لګ زوم ان کې زوم ان صحیح ده او دا کوسټي د سنې نه کوسټي وسې کې د سې لیټ delete صحیح ده هذه بس لګي پین دی صحیح ده دا داسې شو اوس به زراش نه تاسو کما دا ولک زوم اوټ کم د فټر سکرین او دا شکاسټي په وخت نو کاپی به الټ سرویس نه کم اول به دې ډیزاین چلو کما چې دا ایمیج دا لاندې نه توتی والا ایمیج کوم دا دا نه دا نو زه دې سره تراونه نو د څه ویډیو دا انټر وکړم ورنه کې کوم چې لکه په سایز نور موږ کې کوم چې د لاندې به نه ښکاري کنه دې ته کې نو صحیح ده دا ګور لاندې توتی پټي کنه بس صحیح ده هغه مته اوس وایم چې سره څه کوي چې هغه پټ نشي صحیح ده دا مې سلیکټ کړم وړل تکې مې کړم ته چې دا مې د شکوسټ کړه مې دې مې سایز لګ دې غزنه مې لګ هغه ته کم کړی سي لاندې کارګي پلاستیکي شکوسټ نه چې کار شي او سره مې الټ واخست یو مې تکې کړم دا مې لګ د څه و صحیح ده چې کار شي کلیر ده او انټرنیټ خلاص خبره اوس زه ما چې دا خو بلان دغه توتیانو باندې راغلی دی صحیح ده کنه نو د دغې لیر را پیدا کړه دا ګور دا لیر دی کنه توتیان چې دی دا بل زوم ان کړه زوم ان کړه زوم ان صحیح ده یو دوا زوم ان شو کنه او دلته کې راشه دا آف کا او دا موف کا او دا موف کا ځکه مې آف کړ چې ښکارا نشي اوس دلته سلیکشن کوم ګوره سلیکشن دا اپشن دی دا اپشن مې واخست ګوره د سره سلیکشن مې وکړه اندیز پورې اندیز ان به د سره غلا اندیز پورې صحیح دی د سره بر لاړم اندیز پورې دا بیا پس کتر غلم اندیز پورې صحیح دی هند سره ټول سره مې دی هوکا سپیس سره او د سره غلم اندیز پورې او د سره غلم بس اندیز صحیح شو سلیکشن شو اوس دا زوم اوټ کبه د فټ اون سکرین کا فټ اون سکرین یعنی ما سلیکشن وکړم کوم چې ماته پکار اوس دا مې واپس اون کړه دا مې اون کړه دا مې راغې او اوس وګوره دا کوم دا توتی دی کنه دا بس سلیکټ کړه توتی دی کنه او دلته په ډیلیټ بٹن پرس او کنټرول ډی دغه شاته لا چې کوم باندې پر سره صحیح ده ایر انتخاب کړم سای کې دراصل مې ډیلیټ کړم ایر مې ډیلیټ کړم مې نه نقص ډیلیټ چي دا ایر مې ډیلیټ کړم انتخاب وګوره کړم ډیلیټ تیر کړم دا پکچر د ښکاری چې چیرته تللی شاته ته دې شاته لګېدلی دی صحیح ده کلیر ده اوس که دا شکوسټیپ غټوي راوال دا شکوسټیپ کوم شکوسټیپ دی دا شکوسټیپ دی که نه زه به دلته کېږدم او دا ورته آن کړم پرونی سبق ده او داسې دا سایز غټ کړم ورته داسې وینټر صحیح ده او دا سلیکټ کړم دا بل شکوسټیپ دا شکوسټیپ ماته نه پکار نو ختم مې همدغه سوال ډبل بیک زه به واخلم دې نه ورته چې دا ما دلته شکوسټیپ کړم خلاص لاندې پکچر سره ما شکوسټیپ کړم نو فایل سیو اس او سیو اس کې چیر ډیسکټاپ او ډیسکټاپ کې جی پی جی او یو نیم سیو دا والا ستا پکچر ډیزاین شو یو ایمیج سره بل ایمیج میکس دا ایمیج د ایکس میکس وا نیو ایکس صحیح شو په دې شکل باندې خپل پکچرز وغیرہ هر څه ته کولای شي شاته شچول کوم خو لاندې شي سټاپ صحیح دی کنه بس نه ښه